او سره د عبدالوهاب تپروشه فرمایش به ویل سي جمعه ګل حاجي قادر حاجي محمد ایوب او شینکو حاجي امان الله دغو یارانو 50 روپۍ بخشي کړې ده فرمایش به ویل سي جمعه ګل حاجي حسن حاجي اسد کومندان او بارام خان کومندان 500 روپۍ دغه یارانو بخشي کړې ده ما چې په بازار کې سرو سپین هلک لیدلی دي دستي به ورته ووایم ای ما چې په بازار کې سرو سپین هلک لیدلی دي ویې سولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی دي ما چې په بازار کې سرو سپین هلک لیدلی دي ویې سولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی دي فاروق عیسی محمد چې راډیو سازان یې 100 روپۍ بخشي کړې ده دغه یې فرمایش علاوالدین رخشي والا او عبدالواحد مجاهد 50 روپۍ دغو یارانو بخشش کړی دي ډېر تشکر کوم اسمت آغا لاجور گور خان خدای دوست محبوب ملک جالان دغو یارانو 50 روپۍ بخشي کړې ده دغه یې فرمایش دی نوی وطن موزیک بند سو شکر بند واو موزیک نوی وطن موزیک یارانو چې زما غزل تیر سي بیا ټکان کوي ولا که د خپله غزل اورمه جګه نرۍ غاړه سپین بدن دی د ګل په شان تور شانه پیکیه پر تنجي دی د بخمل په شان تور شانه پیکیه پر تندي و د بخمل په شان خړو پور سترګو یې زړګی را سره بلی دی ویې سولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی دی ما چې په بازار کې سره سپین هلک لیدلی دی ویې سولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی شیرین جانان علاوالدین نور محمد دغو یارانو 100 روپۍ بخشي وکړله ډېر تشکر کوم نوی وطن موزیک نصرالدین عبدالرزاق هم 100 روپۍ بخشي وکړله دغه یې فرمایش ده عبدالوهاب تپروش 50 روپۍ بخشي وکړله دغه یې فرمایش ده محمد صادق خدا عبدالله منډي والان دي څنګه را روانو خرامانو زما د زړه جانان ډېر ورته ولاړ و زما په شانې دلبخته ګریان څنګه را روانو خرامانو زما د زړه جانان ډېر ورته ولاړ و زما په شانې دلبخته ګریان خړو پورو سترګو یې زړګی را سره بلی دی ویې سولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی دی ما چې په بازار کې سره سپین هلک لیدلی دی ویې سولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی دی تاتو خان محمد هم دغه فرمایش دی چې ورته ویل کېږي
تا ته وایي خپله خبره په خپل ورسره کوه لا کې وکم چې ته رانسې ملنګ ډریور لالا ډریور او جلات خراسان موزیک والا دي 100 روپۍ بخشي کړې ده دغه یې فرمایش محمد اجل رازي کوم 300 بخشي کړې ده دغه یې فرمایش नास्त्यम कवितायम कवलाडम कबुईदारम जहमदुलाय दयारी डरावादारम नास्त्यम कवितायम कवलाडम कबुईदारम जहमदुलाय दयारी डरावादारम دا درخواست حسن ماکر ورته لیکلی دی ویسولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی دی ما چې په بازار کې سرو سپین هلک لیدلی دی ویسولم په اور کې نن په څه ناز راوتلی دی جمعه ګل اجازت قمندان او باران خان 50 روپۍ بخشي کړې وه د هغه یې فرمایش ته چې ورته وویل سو اسمت آغا مجاهد لاجور مجاهد تور خان مجاهد خدای دوست مجاهد محبوب مجاهد صلاح الدین مجاهد ملک مجاهد 50 بخشي کړې ده ډېر تشکر ته وایي سات محمد محمد صادق اجادالله دادالله عبدالوهاب ټیپ والا دغه یارانو 200 بخشي کړې ده فرمایش ته دغه دی